خیر دی مړه یو ټنګري خو به دې راکړی وی که ټنګړی به مې درکړې وه وایم داسې کار مسلمان دا مې په بازار کې پېښ وو که نه په 30 روپیه کیلو واخېسته په 30 روپیه کیلو په خپلې 3 جیره به باغ کرلی دی اوسه پورې مې نه یو خټکي ونه لیده چشمالټو هسې چیک کومه نه خفه کېږې به نه ها نه زموږ دا خټکي به راراسې نه دی موسم کې څه په ایمان چې د ټنګره هم رانه ونه خوري زمونږ غټ باغ دی هر سهار ورته په ګنټو ناست یم او چوکیداري کوم چتې ته پاڅوم مرغۍ ته پاڅوم د خلکو نه خټکي ساتم ښه همدې خو نشه ستاسو خټکي چې رارشي که نه نو خټکو موسم به هم تلي او بله خبره ده چې وایم ستاسو خټکي پیکه دي هغه زه نه خورم چشماټو په دې خوراله دی خلکو مازغه خراب کړه ما ته وویل ستاسو خټکي پیکه دي یو پیرم کریلو باغ وکړه وایي کریلې ترخې دي چې تورې مو کرلي وایي دې کې خوږوالی نشته دا قیجې دي وایي چې خټکي کرلي خلک وایي ساده ګوله ستاسو خټکي پیکه دي نو اور رامنې بچي که نه چې دې سره اخر کوو به څه دغواشه ډېر خوږ دی نو مړه ته ما دغه چې کولې ته پروت دي ته نور خو یې څه خو د یو د پټي نه خټکې راوشکې او د بل د پټي نه خټکې راوشکې شرطه خو دې ګوره مسلمانه وایم تاسو زه خټکو ویله ښکارم وایم ما بېګم په صدر کې چې کوم دي نو خیبر رسټورنټ کې قاري یارباغ سره خوراک کړی دا چرګان او دا غوښې سوې او دا روش سوې مسلمانه دا خو زه صرف ټایم پاس له خټکې خورم چشماټو نو زه به دې ځان ثبوتوی وې زه خو ستا تره زوی یم او دا صدر بادار به مې لیدلی وې دا د قاري یارباغ هوټل د دې ما ته بل چا صفت کړی وي مړه دا کولمې به مې لږې غوړی شوې تاسو بل څه کار نشته خو په پټي کې تشې کریلې کرئ سرغمه ماښام کریلې خورئ چشماټو دا یو خبره خو راته وکړه که نه چې دا قاري یارباغ هوټل په کوم ځای کې دی مسلمان ته مې ونه چې په صدر کې دی ښه په صدر کې دی نو دا ته چې دا صدر په کوم ځای کې دی صدر په پېښور کې دی په پېښور کې پېښور په کوم ځای کې دی پېښور مسلمانه په پېښور کې دی راځه د بخور ټایم د شبه قاري یارباغ هوټل په صدر کې دی نو او صدر په پېښور کې دی او پېښور په پېښور کې دی نو زه به څنګه زه به وله څنګه ځم هلکه چشماټو خبره وکړه اتېسه مسلمان اتېسه که چې بل نه بل څوک غواړي نو بیا به ښه بخور وکړي خپل ټیم دی چشماټو په هغه ټیم باندې به خپلې بلې ریال تړې اچھا مړه ټیم دی داسې کار وکړه دلته کښېنه که نه بره د نه اوبه زه راوړو ما پېښ وي که نه پټي ته پټي ته خیال کوه هغه بندونه ته پټي کې آزاد کړه بس بېغمه شه ځه زه به دلته په انتظار یم چې څنګه اوبه راغلي زه به ورته یم تا راغلي بس ایسه بیا په تیر باندې ورڅمې کړم څوکتاګانې کوي مسلمان وایم کښېنه په دې کټ کې خټکي نه څوک یو نشي کوی زه ده چشماټو زه به دلته پروت یم ټکا نه دي مسلمانه دماغ یې خراب کړی که نه غټ پټي دی دا به څوک سنبالي او د دې نه خرو تاسو ګورئ یاره مړ ساده ګله نو بچې وایم که زما کشر ورور وي که نه په تا باندې مما لوبې کړې وي لوبې خو بس کاش چې د ترس ویم یاو او زمونږ پلار دی ما الله لري نو الله داسې پلار را کړی چې ډوډۍ ښه مسله شته چې په دې پټي کې زما وراره او زوی لګې دی راشه چای پسې ویسه دا ظالم تللی دی پته نه لګي چې دا بند اچوي او که بونې ده چې خولې که را روان شه د اوبه را پرېږده که سلام علیکم ساده ګله وعلیکم السلام هفته به بخیر علي څنګه یې څنګه علي راځي مجه چېرته دې مخه کړې ده داسې ته مخکې وي که نه ښه چېرې ته دي یاره د اوبو وارم دی چشماټو تېرې 3 غنټې وشوي او د اوبو ټیم تېر شو اوبه رانه دي اوسه پورې څه کې چېرته دې مخه کړې راځه زه رمانې خټکي وخورو ساده ګله توبه 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 ستا د خټکو نه مې توبه یم بل اوس د پلار رالېږلي وو کور کې مې غوا ته واچول نو غوا هم ترې مخ واړو دومره پیکه وو هېر طبعه څه دروغ او رښتیا به ته یم بېګا مې تېرې شپې 2 بجې یو خټکی مات کړو مړه خو چې څنګه مې ترې دا ټنګره را بېله کړه که نه او چک مې تي وو تیار د ګوړې بچی و اوې لکه شات چې خوري یو خبره ته وکړم ابه پکې تا ته چا د بل چا د با خټکی ایښی و ابه درې هغسې کټ کړی به دي ظالمه داسې درکېږو ویم تا به دا خبرې مه کوه دا خبره مه کوه د خدای ظالمه خلکو راله په دې خبره مازغه خراب کړه وایي ساده ګوله ستاسو خټکي پیکه دي ای ساده ګله
اسې ځان ټیم مه خرابوه دا زیلې میلې دي وباسه ولرکوې او زه وایم چې ته بل څه پې وکړه او څه کې دې ته کې نوره وبخار دی وبخار دی ورته ناست یم کنه دا قدم ته وبخار کوه او زه ته نه لاړم او یو کار ولې نه کې مې وبه کوه او مه ورته کښېنه دا څوک نه خوري هسې مو څوک یې هسې هم نه وړي د خدای بنده دې خلکو له چې مې کار لدله مرچکي ونه کړل که نه مرچکي او هغه لونګې مرچکې دې له کرمه تاسو د خټکو د خوږوار یې نه وي خبره چشماټو به راغلو د کم کم سړي خوله به بندې ته به ورته خټکي څه کي هغه به ستا د هغه فصل غیبت شروع کي د خدای ظالمانو د کوم کوم سړي دی به پټې زمونږ دی او پتې خلکو ته دغې دا خلک پکې دننه ناستې دي چشماټو نه ته ماته د مسلمانه دا څه رینګه رینګه دې راغښتي دي چشماټو نو چې کوم سړی راځي خلک سلام واځي چې کوم سړی راځي ما ته وایي سلامونه ستاسو خټکي پیکه دي مسلمانه بل څه کار دې نشته به خواږه او پیکه خواږه او پیکه وایم ما دلته په بندونو باندې رس ښکا اورې که نه وایم ټول لښتې مې درته کولو کړی دي خو داسې کار وکړه په لښتي کې اوبه نه راځي داسې هلته پکې بره سینګښتې دي پوه شو که نه او هغه راځه به شبه چشماټو زه ځمه که نه خو دا ته ووایه چې دا خټکي به څنګه خواږه شي یاره زه خو خلکو دوست سپېږمونه په دې باندې راوستې بل څه کار دې شته که نه مسلمانه خو چې دې خوا راځي نو هم د خټکو باز او چې دې خوا ځي نو هم د خټکو بازه نو پیکه دي نو بس پیکه دي که نه هسې دي پیکئ زه چې سره دومره خواري او محنت کوم او بیا به زما خټکي پیکئ ولې دا خیرات دی څه ته یو مشوره راکړه چې خواږه شي که نو خټکي خوږې دا خوږه راځي خوږه ښه بس بیا خو ټیک ده چاته وایم خو یو کار وکړه چشماټو ما پسې پټي ته چي او پراټي او انډې راولېږه نه په انډو پراټو کې دې نیم پېچ شو که نه وایم زه لاړم کور ته او هلته نه لښتې راځادوه او بیا راځه حجرې ته هلکه زه به کور ته صرف ډوډۍ نه درځمه ښځه بس يه ورځه ښه دوا ته کوه بیا دې ورځم خبره وله وایم داسې مشوره مې درکړه مسلمانه که نه چې بیا وایم شاتو والا سره خبرې کوه چې د شاتو ډبي راوړي چې خټکونه د شاتو باسي منم دې چارې قصده په ژوند کې راله پرې وړي دې ښایسته مشوره راکړه ځه د مخې دې رڼا شه ولږه چې پټه دې ولګي پوه شو ته خو په داسې نه پوهېږي واوره موږ وایو چې موږ ته څنګه د اوبه ته کمې شوي چشماټو بندونه رانه شوي ته څه چل دی دلته پکې سنډه ته نه مې بدې راته ټولې ډب کړي زموږ د اوبو وار دی موږ چې د اوبه ته څنګه ډب شوي ګرمي مې شوې ده ګرمي دې شوي دي زه به دې اوس یخمه ته بهر ته وځه څه خبره ده موږ به دونه تاوانونه په پټو وکړو دلته تاسو په اوبو کې لامبې داسې څه کوئ چې د چا به د اوبو وار ولې ګرمي ده پکې د اوبو وار دی دا پکې دلته ناست دی په بې راته ډب کړي مخکې ځمه که مخکې چېرته اوبه ډبي یاره چشماټو منمه چشماټو په عمر کې دې راله په لومړي ځل مشوره راکړه او ستا په مشوره کې راته راځان داسې کامیاب ښکاري ځکه چې بیا داسې ټقه یې وکړه ټقه اوس په ډاکټر ورپسې ځمه او ورته وایم چې راځه لکه چې د خټکو پیره وکړو منډۍ ته ځو دا ښه دی ستا دی کور دی که نه ښه دی ستا ده ښه دی ستا ده سلام علیکم وعلیکم سلام څنګه ده جي ښې طبیعت دې ښه دی الله دې خوشحاله ساته ټول عمر لکه زما دا ته چې ډاکټر نظر په کور کې شته را باندې شه بېچاره خسته منم دي او 100% دې منمه داسې کار دی که نه چې مازدیګري ته ورو ځان تیاروه او د خټکو پیره به کوم منډۍ ته ښه یروره په منډۍ کې د ټیپرو تپوس شته او ستا د خټکو تپوس نشته ولې څه چل دی دا پیکه دي که نه نو وایي ما چې مې دا دومره خرچې وکړې او د چشماټو مشورې مې منلې او اوس بیا پیکه دي ما پې خرچې کړي دي خرچې شات دي شاته یاره زه ډوله وړم نه څنګه مې نړوي تا سره ډاکټر نشته شته دی نو زه خو تا له پیسې درکړم تا خو درته نه کومه ولې ستا لپاره دی بل چاته وایي چې دله ویسي هسې بیا به چاته وې ته به وړي ته ولې څه چل دي دې خوا راشه خبره ده بهر ته وځه تا سره چې ډاکټر یې او زما خټکي ته به خټکي وړي ولې څه چل دي ته به وړي او ستا هغه اشنا به وړي ولې څه چل دي ته مړی خدای به دې بهر ته وباسي که نه د خدای سره ماره تا ته خو زه په دې خټکو باندې لیونی کړم دا به اوس په څه کې وړمه منډۍ ده دا جي
زه راغلم له پټي نه راځه بچي راځه بس تیار وته دا اجا راځه صاحب داجي چې خلکو رانه مازغه خراب کړل په دې خټکو باندې هر سړی راته وایي ستاسو خټکي پیکه دي داجي ډوډۍ خو تا جوړ بې کریلې پخ کړي دي ټول عمر کریلې او بینډۍ او دالو خوړه نور څه نشي پخولی داجي کاري دردلې په بینډۍ کې لګېږه صد خو نه دا چې کوم دی دا بینډۍ دی بینډۍ د بچي بینډۍ دي داجي دا چشماټو کار روزګار هم نه کوي دا یې خوشې تشي ګرځي او هغه پرون کوم هوټل ته تللی خبرې دغه یارباش هوټل ته تللی وته پارټي وه وریجې غوښې تیکې هر قسم خوراکونه یې کړي او موږ ته کار روزګار وکړو او تشې بینډۍ رامالې بچي ګوره که نه هغه ګوره خپل حیثیت ته ګوره هغه سره ځان مه سموه ابه ګرځي ابه شادیخانو ته هم ځي هوټلو ته به هم ځي ته لوټې وکړه چا به وږې شوې بې او ستړې بې چې دې چشماټو سر خوړلي خو زه مې ځان ته دي هوټل ته به وتلی دی ښاري یارباش هوټل ته څومره خوند به یې کولی استادجي ستاسو پیسې شوې داجي پیسې به ولې زه ورکړم نه نه بچي پیسې خو به زه ورکړم ځکه چې زما ښه دي ما که نه داجي پیسې به زه ورکړم تی را نشي ورکولی ځکه ته ګوره ما پرېږده اوس خلک به دا خلک به ملت څه وایي نه ته زما پلار یې چې زلمی وي نو پلار له نه دي پکار چې پیسې ورکړي داجي پیسې به زه ورکوم نو خو صد خو نه دي خبره خو مې وویله پیمان چې داجي پیسې به زه ورکوم پیمان کړه نه ته پیسې ورکړي ته زما پلار یې زه به پیسې ورکوم ښه لکه صد خو نه دي صد خو نه دي لا استنى له خو که دا ته څه په خپل کور کې ناستې څه ته پیسې ورکړې څه کوې یخه زه بینډو ته ناست یم داجي نو ولې څه کوې وای ما غیر کنه زه د قاری یارباش په هوټل کې ناست یم د چشماټو لري سره او ته را سره مې په دا ورځ باندې خوبونه وینې خو دا راته ووایه چې روټۍ خو دې راپسې اسې ځه خلک کړه که نه خو دا راته ووایه چې د خولې دې څنګه چلو کړه پټي ته دې خوله واچولو که نه داجي دا که مې درته ویل که نه ته به داسې حیران شي چې دومره د هوښیارتوب کار تا کړی دی تا چې ما له خاورې له پیسې راکړې که نه ما څه چلو که خبرې ما بې د چشماټو سره سلام وکړه په لارو کوڅو کې هر چا تنګ کړی ما ته مې ویل ساده ګوره ستاسو خټکي پیکه دي او په پټي کې به مې راته ویلو په کوڅه کې به مې راته ویلو په بازار کې به مې راته ویلو بس مزغو مې کار پرېښودو او ده چې د تره زوی دي الله هر چا له ورکړي لکه دا ما له چې راکړی چشماټو بس هغه سره خدای ښه وکړي یو مشورې راله پکې راکړه او کامیاب شوم څه مشورې یې داسې کړه تا ما له خاورې له پیسې راکړې وې که نه چې دوه پوجۍ خاله راواله بلکل بس زه لاړم خاوره مې پرېښودله ما چې دا خټکي د یخ نه واله د سټې پورې خواږی خبرې ما ورته له خاورې په ځای چیني واچول صد خو لري دا دې څه چل کړی دی نو داجي خلکو به ویل ستاسو خټکي پیکئ نو موږ ورته ټول عمر خاوره اچو نن مې ورته چیني واچو واه ما د ځان نه دې راته ساینسدان جوړ کړ پته نه لګي چې دا اوس د کوم ملک فارموله استعمال شوه وایي چې کوم دی نو ښځه کوته چیني واچو د خولې پسې او بله دا چې بینډو ته ناست او ګرځې په هوټلو کې که نه او اخوا مې د خولې له پیسې درکړې نو چیني دې واچول او لاس یې رانه تېرې وبرېښه اوس په ګودو ښه